السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری حنیف الله یم او تاسو ته مخاطب شوم حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن ما تاسو ته ښکلې شان ویډیو راوړ ده د واتساپ په باره کې چې په واتساپ کې به موږ نیو اپډیټ څنګه معلومو. نو که تاسو په واتساپ کې نیو اپډیټ نه معلوم نو تاسو زموږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې د غنټې نشان باندې کلیک کولی، په حال باندې کلیک کولی، زموږ نوې ویډیو تاسو ته اول راورسي. نو ډېر ټایم مو نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف. تاسو موږ سره په ویډیو کې اخره پورې اوسئ او ویډیو سکیپ کوئ مو. تاسو به راشئ خپل واتساپ ته. کله چې تاسو خپل واتساپ ته راغلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. نو تاسو کتای شئ ما تاسو ته یو داسې یو پروفایل راوړم، مطلب داسې موږ ته یو ملګری میسیج وکړي یا مطلب موږ وایو چې یاره هغه ته موږ ایموجي ولیږو. موږ کله چې موږ ایموجي لیږو نو موږ سر دلته راشو، داسې په دې باندې کلیک واخلو. موږ وایو په دې کې موږ سلیکشن وکړو، دوی ته به ایموجي ولیږو. نو تاسو کولی شئ دې ته به هېڅ ضرورت نه راځي. تاسو کولی شئ کوم کس چې تاسو ته میسیج وکړي، مطلب اوس تاسو ته دا یو خیم موږ ته یو کس میسیج کړی دی، موږ په دې باندې بالکل داسې کلیک کوو. کله چې موږ په دې باندې داسې کلیک واغست نو موږ ته به داسې انټرفیس مخامخ شي. نو که موږ ته څه خبره کړي، مطلب موږ وایو چې یاره بالکل اوکې، نو موږ ورته دا نشان هم کولی شو. او که موږ ته وایي چې مطلب یا داسې څه خندا خبره ورته وکړي نو موږ به داسې په دې باندې هم کلیک اخیستی شو. تاسو ته مخامخ داسې انټرفیس راغلی دی، تاسو اینئ. نو تاسو داسې کتای شئ، تاسو به داسې ایموجي د دې ځای نه ډایرکټ نه راغلی، تاسو ته بالکل نیو اپډیټ راغلی دی په واتساپ کې. کله چې تاسو ته داسې ایموجي راواخلي نو مطلب که تاسو ته چا میسیج د خندا کړی نو تاسو ته داسې بالکل د خندا د ایموجي هم لیږلی شئ. او که تاسو ته مطلب داسې بالکل څه بل شانتې څه داسې میسیج کړی چې مطلب تاسو پرې خفه شئ، تاسو ته دا سایډ هم لیږلی شئ. نو تاسو داسې کولی شئ. بالکل دا نیو اپډیټ راغلی دی په واتساپ کې. چې چا ته هم په واتساپ کې نیو اپډیټ مطلب نه وي پته نو تاسو داسې کولی شئ. اکثر خلک وایي موږ ته پته نشته پکې واتساپ کې. نو تاسو به خپل پلی سټور ته راشئ. کله چې تاسو خپل پلی سټور ته راغلی نو تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي. کله چې تاسو ته انټرفیس داسې راغی نو تاسو په خپل واتساپ باندې کلیک واخلئ. تاسو به سرچ کې ورکړئ واتساپ. کله چې تاسو واتساپ ورکړو نو تاسو ته به داسې انټرفیس مخامخ راشي. نو ما ته دوی وایي چې اپډیټ کړئ. ما مخکې نه اپډیټ کړی وم، خو بیا به یې اپډیټ کړم. نو تاسو په اپډیټ باندې کلیک کولی. کله چې تاسو اپډیټ کړو نو تاسو ته واتساپ بالکل اپډیټ شي او دغه طریقه بالکل تاسو ته مخامخ ښایي څنګه چې تاسو ته ما په دې ویډیو کې وښوه. نو امید ساتم چې زموږ د ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي. او که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوا کې به غنټې نشان باندې کلیک کولی، په آل باندې کلیک کولی چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته تر اول راورسي. او ستاسو نه اجازت غواړم د نوې ویډیو تاسو ته انتظار کوئ. والسلام.